د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه او په دوانو سترګو باندې ړوند دی. شپږ عذرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړل د دې لپاره چې د کور د منځه اجازت ورته میلاو شي. یو ځل رالی او درې عذرونه یې پیش کړه. و یا رسول الله انی رجل ضریر البصر، یا رسول الله زه یو سړی یم چې نظر مې ختم دی، ړوند یم، شاسع الدار، کور مې د جومات نه لرې دی، ولیس لی قائد یقودنی الی المسجد، او دریم دا چې څوک شته دی نه چې جومات ته مې راولي. نو فحل لی الرخصه، زما لپاره اجازه شته چې زه کور کې مونځ وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هل تسمع النداء، ته د اذان آواز اوري؟ قال نعم، هغه ویل او اذان خو اورم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بیا خو جومات له راځه، ستا دپاره بیا زه رخصت او اجازت نشم درکولی. څلورم عذر یې بیا راوړو، رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلوي یا رسول الله ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجره، یا رسول الله زما او د جومات په منځ کې کجورې دي، ونې دي، نو زه خړون سړی یم، داسې نه چې د هغه ونو سره وجنګېږم، د هغه کجورو سره وجنګېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا وایي هل تسمع النداء، ته اذان اوري؟ هغه صحابي وایي اورم یا رسول الله اذان. نبي صلی الله علیه وسلم وایي بیا خو جومات ته راځه. پنځم عذر یې راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، و یا رسول الله ان المدینة کثیرة الحوام والسباع، یا رسول الله دې مدینه کې خو لیوان شرمخان ډېر زیات دي، داسې نه چې هغه مې په لاره وخوري، زه خو ړوند یم سنی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ته حي على الصلاة حي على الفلاح اواز اوري؟ قال نعم، هغه ویل او یا رسول الله اورمه. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي بیا خو جومات له راځه. شپږم عذر یې راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، و یا رسول الله انا کما ترانی، ته خو ما ویني، قد دبرت سني ورق عظمي وذهب بصري، ته خو ما ویني یا رسول الله زه خو بوډا شوی یم، عمر مې ختم شوی دی، هډوکي مې کمزوري شوي دي، نظر مې ختم شوی دی، زما دپاره اجازه شته چې زه کور کې مونځ وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هل تسمع المؤذن فی البیت الذي انت فیه، ته د مؤذن اواز اوري په هغه کور کې چې ته یې، په کوم کور کې چې ته اوسېږي په هغه کې د مؤذن اواز اوري؟ قال نعم، هغه ویل او بلکل اورم یا رسول الله. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي بس فحی حله، بیا خو جومات ته راځه. شپږ عذرونه یې پیش کړه، خو بیا هم ورته نبي صلی الله علیه وسلم اجازت ورنه کړه چې کور کې مونځ وکړي. یو عذر یې دا پیش کړو چې یا رسول الله ړوند یم. دویم عذر یې دا پیش کړو چې یا رسول الله کور مې د جومات نه لرې دی. دریم عذر یې دا پیش کړو چې یا رسول الله څوک شته دی نه چې جومات ته مې راولي. څلورم عذر یې دا پیش کړو چې یا رسول الله زما او د جومات په منځ کې کجورې دي، ونې دي، داسې نه چې هغې له په جنګه ورشم او هغې سره وجقېږم. پنځم عذر یې دا پیش کړو یا رسول الله مدینه کې حیوانات دي، لیوان دي، شرمخان دي، داسې نه چې هغې مې وخوري. شپږم عذر یې دا پیش کړو چې یا رسول الله بوډا شوی یم، هډوکي مې هم کمزوري شوي دي، راتللی نه شمه، نو زما دپاره اجازه شته؟ نبي صلی الله علیه وسلم وایي نه، تا دپاره اجازت نشته. بل بلا څوک چې هغه اووم عذر پیش کړي او د جومات د جمع نه منع شي. داسې څوک شته چې اووم عذر د دې نه بل غټ عذرونه شته چې موږ په هغې سره د جومات او د جمع مونځ پرېږدو او کور کې مونځ وکړو؟ د هغه خلکو دپاره کم خلک چې په کورونو کې یا په دوکانونو کې یا په بازارونو کې یا په خوړونو په عامو لارو کې بغیر د عذر نه مونځ کوي، بغیر د عذر نه د جمع مونځ پرېږدي، د هغې دپاره هم دا یو حدیث کافي دی چې د دې شپږو عذرونو باوجود، او دا ټول شرعي عذرونه وو، دې صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دوانو سترګو ړوند دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت نه دی ورکړی چې کور کې مونځ وکړي. نو بل لا څوک دی چې هغه به په کور کې مونځ کوي او د هغه د مانځه ثواب به هغه ته مکمل میلاو شي.